یو خاوند ستړی ستومانه کور ته راغی ښځې ته وایي زما خدمت وکړه ستړی یم په خپو په سر باندې لږ زور وکړه چاپي وکړه ښځه په مصله ولاړه ده مونځ ترې نه پاتې دی مونځ یې نه دی کړی زموږ زنانه الله دې معافي وکړي بیا وایي لانجې کونجې را سره خاوند کوي نو خاوند به در سره لانجې کونجې نه کوي چې خاوند دې سار تللی دی او ماسخوتن راغی او تا تر ماسخوتنه پورې د کور کارونه راغونډ کړي نه دي خاوند دې بار د ماسخوتن مونځ وکړو هغې چې کوم دی سنت وکړو وتر یې وکړو کور ته راغې تا اوسه پورې د ماسخوتن مونځ کړی نه دی لانجې کونجې به راځي که نه به راځي د خاوند د راتللو نه مخکې ښځې له پکار دي چې د کور ټوله صفایي د کور ټول کارونه یې ختم کړي او د ماسخوتن مونځ یې کړی او خپل خاوند ته داسې سلامي ولاړ نو هغه زنانه په مانځه باندې ودرېده وایي زه سړی واقع هم ذهن کې ده د الله حکم ضروري دی که ستا حکم ضروري دی اول د الله حکم پوره کول ضروري دي هغه خاوند ته ونه کته مونځ یې وکړو چې مونځ یې وکړو خاوند زما عزتمندو ورته دا قید ولګولو که مونځ دې وکړو ته به په ما باندې طلاق کوي غوسه یې که خفی غوسه یې ستړی ستومانی وایي که مونځ دې وکړو ته په ما طلاق کوي بهرحال هغه زنانه ډوله خاوند ته توجه یې ورنه کړه دا خو ناقص العقل دي زما محترمو چې کله یې مونځ وکړو نو خبره خو لاړه بعد کې د خاوند غوسه هم سره شوله او د ښځې عقل هم کار شروع کو دواړه پریشانه ناست دي غیر چاپیره چې کوم نږدې نږدې علاقه کې علماء کرام هغې ته رجوع شوه ټول علما ورته وایي چې طلاق شوی زنانه مونځ وکړو یا مونځ یې وکړو بس وایي طلاق شوی زما محترمو امام صاحب ته خبره راله امام صاحب ورته فرمایي مه خفه کېږي الله به خیر کړي وایي دا زنانه به تاسو را وغواړئ او دا زنانه به زما د سترګو وړاندې اودس به کوي څه به کوي اودس به کوي بهرحال امام صاحب راغې زنانه یې زما عزتمندو راوسته لوټه کې ورته اوبه اچولې دي لوټې ډکه کړې ده شا به زما د سترګو وړاندې اودس وکړه زنانه اودس کې لګیا دی په دې اودس کې د سر مسه دې زنانه پرېښوسته سی پرېښوسته امام صاحب ورته وایي اودس دې وکړو یا اودس مې وکړو او د سر مسې ونه کړه وایي اودس مې وکړو امام صاحب د هغې نه بعد فوراً فرمایي طلاق نه دی شوی طلاق نه دی شوی ټول علما وایي د ځان نه فتوی ورکې وایي نه نه د ځان نه فتوی نه ورکوم په اودس کې څو فرض دي څلور زما عزتمندو وایي دې څلورو فرایضو کې دنه یو فرض پاتې شو او چې فرض په اودس کې پاتې شو نو اودس خلک د څه لپاره کوي د مونځ دپاره نو چې اودس ونه شو مونځ ونه شو چې مونځ ونه شو طلاق ونه شو